جی ګران کتونکو بشرا بي بي سره ناست یو ما ګپ لګو خپلو کې ناست یو د پښتو خبرې دي د پښتنو خبرې دي او څه هغه وایي څو ته زه چې کوم دی مخې ته ورته دغه ږدمه چې کوم زما په ذهن کې سوالات راځي بشرا بي مونږ خبره کوله تېر پورشن کې مونږ دا ویلي چې لکه ډېر تاسو دا خبره کوئ چې مونږ د رایټس خبره او د هغې دپاره چې کوم دی سپریشن او بیا د هغې ریاکشن کې چې کوم دی سټیټ بیا چې کوم دی فردر دغه کول پکې اوس دا یم چې وایې خلکو تاسو سره هغه همره د دې نېشنلیست پروګرسیو د دې قوتونو سره پبلک نه هغه سپورټ رانه کول نو چې ګوره سټیټ سره خو ډېر وسایل که نه او چې سټیټ دومره حتی که انویسټمنټ وکړي انټي د یو نېشنلیست موومنټ نو د کور په کور ستا په کتاب کې د خلاف لکه زما تاریخ خو نه ښیي کتاب کې ٹھیک شو د پښتون دومره ریچ تاریخ دی هغه په ستا په کتاب کې نشته خو د چا هم نه ښیي د پنجاب هم نه ښیي د سند هم نه ښیي بل هېڅ هم نه ښیي ګوره مکمل سیګریګیټ کړی دی نوې نیشن جوړ کړي که نه نه د بې تاریخه ته نوې نیشن نشي جوړولی په خلا کې نیشنز نه جوړېږي او دا خو لکه دومره ریچ هسټري ده زموږ اصل کې مونږ هغه عربایزیشن بالکل د مونږ د خاوره نه اون کوو که نه مونږ د بهر دغه ته دا ټول انویسټمنټ هم کړی دی چې ریلیجس دغه انګریز ډېر ښه استعمال کړی چې دا پارټیشن یې کړو هغه یې ریلیجن یوز کړه دا خو چې به دی نشي اوسېدی یو ځای مذهب ډېر اسان ټول دی ډویژن ځکه چې ایموشنز د خلکو مینه یې دغه یې هغه دی ایکسپلویټ کوي اوس وایي چې مسلمانان یو ځای نشي اوسېدی دا شیعه سني کیسې شروع کړي دي تاسو ما ته ووایئ چې دا پښتونخوا کې چې دا کورمو دا لاره نه کولاویږي یو طرف ته خو وایي چې مونږه سیکیورټي دومره سټرونګ ده او دغه دی او دا یو لاره دی نشي سیکیور کولی دا مونږه انویسټ کوو زمونږه ټیکسز سی په دې ډیفنس او سیکیورټي کې او زمونږ د خلکو دا حال دی چې خپل کور ته نشي تللی او ورله فساد ورکړی دی د سني شیعه دغه ټیک شو دا یو تاسو فساد خبره هغه خو هندو نشو پاتې کېدلی نو دلته کې خو مسلمان نو اوس وایي دا هم نشي ګوره بیا به سبا وایي چې دا بریلی د دیوبندي سره نشو پاتې کېدلی نشي نو دا کیسې چې کېږي دا ډیوایډ اینډ رول دا د انګریز هغه چې څه پاتې شوي دي اکه خبرې دي او اکه کالونایزیشن روان دی زه چې اول ځل نورت وزیرستان ته لاړلم مونږ ډېر په دغه تلي وو ځکه چې خیسور کې یو انسیډنټ شوی او ښځې چې کوم وې مونږ یو څو ښځې لاړلو چې مونږ به لاړې شو چې واورو چې دا ښځې څه وایي ځکه چې ښځو ټولو وایي چې دی دروغ وایي او there was a lot of pressure چې دا خبره دی واپس واخلي نو چې مونږ تلو نو you would not believe it ما ته لګېده چې زه یو مقبوضه علاقې ته راللم دومره ملیټرایزډ علاقه وه چې هغې کې خو هغوی بیا پسته خبر شلل چې مونږ تلو بې د چا بټ د تھنګ از چې ته خپل علاقو کې نشي ګرځېدی خلکو سره نشي ملاوېدی I was shocked چې دا لکه د مقبوضه معنی باندې زه پوه شوم چې هلته لاړلم چې دا څه نو خپل قومونو باندې خلک قبضې نه کوي په خپل سټیزنز او خپل علاقو باندې خلک قبضې نه کوي د هغوی حقونه داسې نه وهلی کېږي نو تاسو وایئ چې دا پښتون نېشنلسټ ولې مخکې نه شلل پبلک نه هغه چې لږه موقع ملاو شله د حکومت نو تاسو رښتیا ووایئ with all the weaknesses د NP حکومت څه ده ستا یاد with all the weaknesses یا به مخکې لکه د ډاکټر خانصیب په خو د کانګرس وکړه تاسو ووایئ چې هغوی زیات کار نه دی کړی خلکو له زیات تاسو اوس د هغې نه پس څومره حکومتونه راغلل پښتونخوا تباه شوه بالکل نو اونرشپ د هغوی و د نېشنلسټ اونرشپ و هغوی خلکو ته دغه کول غوښتل هغوی به بله ورکې خپلې غلطیانې زه دا نه وایم چې قوم پرستو لیډرشپ کې څه مسلې نشته دی یا هغه ډیموکراسي څه ډېره زیاته ده یا دغه ده یو
constantly attacked زموږ political system is under stress all the time نو چې constant under stress نو هغې کې ډېر ښه ډیولپمنټ نه کېږي د سیاسي نه کېږي ستا نرسریز نه ډیولپ کېږي د سیاسي چې کوم نظریې یا دغه بل دا دی چې پاکستان کې یو بل کیسه شروع شوې ده نظریاتي سیاست یې ډېر بدنام کړی دی شته هم نه اوور د ایرز چې څنګه دی سلیکشن کړی دی نو هغه خلک یې سلیکټ کړي دا د جی ایچ کیو نرسریز چې کوم پولیټیشنز بیا پیدا کول شروع کړل نو هغه خلک دي چې کوم به نظریاتي نه او هغه نرسریز ټیکهداران پیدا کړي دي سیاست کې ټیکهداري راوستله نو ګملو کې چې کوم پیدا شوي چې دغه نو هغه چې څومره دغه کېږي چې دا څومره زیات انفلوئنس ډیریږي او عوامي هغه ارګانیک گروث نه کېږي یو د پولیټیکل سیسټم نه به کمزوري کېږي دی کې ولې تاسو دا خبرې چې کومه نو ماته داسې ښکاري چې یو طرف ته ډېر اکټیو پارټي ده لیټس سے کال اٹ تاسو جی ایچ کیو ورته وایي پنډای والا ورته وایي هر یو یوفیمزم ورته استعمالوي یا ورته دوی وایو که نه زه به درته ووایم چې یو پارټي ته دې وخت او پنډای پارټي ته زه ته وایم که نه یو ته پنډای پارټي یو ته دوی وایو که نه دوی دا کار داسې وکړه که نه خبره کړو که نه وی هغوی چې ده زمونږ د پښتنو کې چې کوم د ښځو په خاوند یادو که نه وي هغه ته ووایه که نه نو هغه مونږ وایي د دوی به یادو چېره لکه دوی دغه کې خو دې بل طرف ته زه وایم چې دا پولیټیکل زمونږ چې کوم کلاس و که هغه ځکه چې وایبرنټ پولیټیکل که هغه پنجاب نه و که د سند نه و که د بلوچ نه و زموږ سره ډېر تکړه سیاسي دغه یو کلاس و پکې نو دې ور میر سپیکټیټرز یا دې ور زامبیز چې دوی دومره ډامیننټ لاړل او هغوی چې کوم دی لکه دوی خپله نرسري جوړه کړله نرسري نه خو ګوره بټو صاحب هم نرسري نه که فور دیټ میټر زو هغه هم راووته بیا ډېره ښه نرسري وه چې بټو صاحب غونته کسې راوویسته نواز شریف صاحب هم د دغې نرسرۍ نه چې کوم دی لکه دغې نه راووته ډېر ښه تاسو ورته ښه بوټي وایې زه ورته نه وایم که نه زما خپل خیال دا دی چې بوټي چې څو د عوام نه نی پاسېدلي نو ښه بوټي نی که نه او دا زه ډېر کلیرلی دغه کوم چې هر یو لیول کېدی شي هغې به لیولز دومره و مایکرو لیول ته نوتلي دې وخت خو اوس ډېر مایکرو چې ستا د پارټۍ د ضلعې که نه د تپې صدر هم به دی ډیسایډ کوي نه هغه به صرف هغوی پولیټیکل چې کوم الیکټډ وو هغه به یې ډیسایډ کول پارټو کې به دونه کار نه لرل اوس چې کوم دی نو اوس هغوی پارټۍ کې کار لري دی به یي دی به نی بلکې مخه خو یو ورځ زمونږ زه این پی کې وم هغې وخت کې او د ایگزیکټیو کاونسل میټینګ و نو ما تپوس ترنه وکړه چې ما پوهه کوي چې دا نیکسټ الیکشن کې به مونږ ان او سی د پنډای نه اخلو ټیکټ دپاره او که نه پارټي به راکوي راله ټیکټ ځکه چې دومره فیلینګ سترانګ و چې دا خبره مه کوئ هغوی خفه کېږي دا مه کوئ هغوی خفه کېږي داسې مه وایئ هغوی خفه کېږي دا به لکه مونږ ته کامنلی هر چا وی چې دا مه کوئ دا هغوی خفه کېږي نو ما په ایگزیکټیو کمیټي میټینګ کې تپوس وکړه چې دا راتلونکي الیکشن کې به مونږ د ان او سی د پنډای نه والو ټیکټ لپاره او که څنګه به دا تاسو د کم سټیج خبره کوئ چې دا دونه انټرفیرنس شروع شوی دا انټرفیرنس زما په خیال د حکومت ډیورینګ شروع شوی دی او آینه پس بیا نور زیات شوی دی خو این پی یوازې پارټي نه وه چې هغې کې شوی دی ټیک شو خو این پی کې داسې کسان وو چې چا لږ ډېر ریزسټنس کړی چې بھئی دا دی نه دا دغه دی نه هغه نورو پارټیانو شاید ایکسپټ کړي خو این پی کې ورکرز مو او دغه مو د این پی ورکر چې کوم دی کافي هارد کور ناشنلست دی نو هلته نه به هم پریشر راغی نو د دې دپاره به مسله شله ټو بیلنس بوت نو دا دی چې دې وخت خو ټوپک تاسو ما ته خبره کوئ چې ټوپک استعمالیږي لکه زه خو سیاست کوم ما سر خو نه ټوپکي نه دغه خوله ده خبره کوم زما خبرې سره اختلاف ټول کولی شي ځکه چې اختلاف سره یې خو ډیبیټ شروع کېږي خبره به وشي که نه خبره به وشي I am not always right and I don't claim I am always right خو چې ما سره ټوپک نی او زه تشې خبرې کوم او د بل سره ټوپک یي او هغه راځي او زما په سر کې دي
دې ماحول کې خو سیاست نشي کېدی، دې ماحول کې ډیبیټ نشي کېدی. تاسو اوس وګورئ چې سیاسي پارټیانو کې دا هم ویلي دي چې کوم یو کس به میډیا ته راځي او کوم یو به نه راځي. دا خو سایلنت سکول دی که نه، پولیټیکل اوپینین سایلنت سکول دی. دا آئین خلاف ورزي ده. نو بیا وایي چې دی آئین نه مني، آئین خو دی نه مني. نو چې څو پورې دا دغه رواني موږ خو به ريزست کوو او کوېسچن کوو به که دی باندې ښه نه لګي نو دی د ځان سم کړي. تاسو ایکسپیرینس ان پی سره څنګه؟ ځکه یو ټاک ویری هاي اپ ان پی لکه وختي داسې تاسو زما په تیر کې هم پدې کې هم تاسو خبره کوي چې ان پی دا نو لکه حکومت او واقعي تاسو کې خبره کړم زه ډیسګری کوم سره نه څنګه ایکسپیرینس خپل باندې ګورئ زه خو ان پی ته چې لاړلم نو داسې نه وم چې زه ډېره ینګ وم او خپل اوپینینز مې نو او خپل څه ټریک ریکارډ مې نو. ان پی نه هم ما ډېر څه زده کړي دي او زما خو چې څومره ټایم ورکې تېر کړی چې د ان پی کوم پالیسیز او ویژن او کوم نظریه وه نو هغې سره خو زما اختلاف نه و که نه. اختلاف خبره خو زما نه وه. زه خو وتلی هم نه یم پخپله د ان پی نه. ټیک شو؟ زه خو ان پی کې دننه ما کافي سټرانګ کوېسچن کړي دي او دا زما رایټ دی. لکه چې څنګه موږ مخکې ووایو چې پارټۍ کې خو نوکر نه که نه، پارټۍ کې خو به د مشر دومره دغه پکار دی چې هغه اورېدی شي خبرې دی ورکر او کلاو ډیبیټس کېږي. نو زما خو دا ویلی شم چې لکه زما خپل چې کوم دغه هغه بیا چې شوکاس نوټس ملاو شو او مونږ ورله جواب ورکه او مونږ ترې نه تپوس وکړه چې کینو چې دا مونږ څه داسې کړي دي چې کوم په وجه باندې ستاسو په خیال کنفیوژن په ورکر په ذهنونو کې کېږي. نو راځئ کینو چې دا خبره مونږ وکړو. that was also our right چې مونږ سره هغوی کیني او مونږ ته په ګوته کړي. نو نیکسټ ډے زمونږ دغه سسپینډ کړل ممبرشپ او اینه پس بیا مونږ ختم شو. اینه پس کوشش شوی و چې مونږ واپس راولي، بلکې لطیف لالا هم لا ان پی کې و او کافي ډېر خلکو غوښتل چې خټک صاحب او زه واپس او جمیلې بیبي خو مونږ سره راووتله. نو ډېر کوشش و. بشیر خان هم شاته شو. دا خو آیډیالوګز و دغه. نو هغې کې ما لطیف لالا وی چې زه به خط ستاسو په بهاف ولیکم. ما سره ډېر لوی کانورسیشن وکړ چې بھائی ټول خلک غواړي او اسفندیار خان هم وایي چې که دی خط ولیکي چې بس اوس خو دا پیریډ هم ختم شو د دې شوکاز دغه او به زمونږ ممبرشپ ته بحال شي. ما ورته نن به بحال شي سبا به بیا ورته هغوی ووایي چې دی دا خبره غلطه کړې ده. نو بیا به یو شوکازي او بیا به دکه یو سایکلي. نو دې نه ښه ده چې په عزت کې یو طرف ته بنده کېږي. نو اوس هم زما پالیټکس خو اکه د باچا خان نظریه ده. تاسو به څه داسې غلطې خبرې کولې چې دا خو به تاسو بیا د اسفندیار خان نه تپوس وکړئ چې موږ څه غلطې تا څه داسې و هغه مونږ طرف ته خلک خبر کړي په بار کې کوږ لرګي که نه لکه چې یاره پاټۍ کې تاسو نه شوی دغه کېدلی که نه. خټک صاحب خو په خپل هغه سره خو ما خبره کړې وه د هغه خو پاټۍ دغه سره اختلاف و لکه ملټري اسټابلیشمنټ سره تعلق او د هغې دغه وپکې که ګوره دا خبرې خو مونږ دننه خو کوېسچن ستاسو باره کې خو به کمپلین ډېر کېدل که نه. هر روز به اسفندیار خان ته چا نه چا کمپلینټ کوو چې یاره دې ته ووایه بس که غلی شه دا نو نه. نو زما خو خیر زه خو خپله اوپینین ورکوم که عوامې کله هم د آئین او د پارټۍ د منشور نه بهر نه دی کړی، کله هم نه دی کړی. ټیک شو؟ او خلک مې کوېسچن کړي دي. نو که هغوی خفه شوي نو زه څه نشم ویلی. خو اسفندیار خان ما ته دا نه دي کنوی کړي. ټیک شو؟ چې هغه که ما ته کنوی کړي نو چې کله پنډه خفه شوې ده نو چې دا خبرې داسې مه کوه یا هغسې مه کوه که نه. نو مونږ دا خبره چې کوم خټک صاحب تاسو وایي چې د هغه ډفرنسز دا ډفرنسز زمونږ هم چې فوج ته ډېر زیات مه پرېوځئ تاسو ته لکه فوج ته نه خو جنرالانو ته د جنرال سیاست ته. ګوره
زموږ خپل د NP یو لیګسي یو سیاست 100 سال او ده هغې کې مونږ باید چې عوامو ته خپل ورکر ته کوز شي د دی اوس چې درته وایي چې دا کس مه ساتئ نو ته به ورته وایې چې ښه نه زه خو درته نه وایم چې تا د بریګیډ کمانډر دا وساته او بل مه ساته نو how can you interfere in a political party دا خو ستا آئیني رول هم نه دی چې ته به یو پارټۍ ته وایې چې دا کس به داسې خبرې کوي او هغه کس به هغسې خبرې کوي نو دا پکار و چې لیډرشپ ورته ویلی چې لکه دا انټرفیرنس مونږ نه منو په خپل دغه کې او مونږ هم ورته دقه وایو چې دی انټرفیرنس ته یې مه پرېږدئ دی خو به مایکرو مینجمنټ شروع کړي دغه کې که نو دا ښه به یې ځکه چې اسفندیار خان بیا مونږ سره نه دی ملاو شوی د شوکاز نوټس نه پس مونږ ورنه ریکویسټ کړی و چې په دې خبرې به کینو خبره به وکړو نو او نه پس چې کوم کسان راغلي دي او مونږ ته ویلي چې واپس راشئ د ښه مینې نه یې ویلي دي داسې نه دی چې دغه خو هغه دغه مونږ ته نه ښکارېده چې څه چینج په دې کې راغلی دی پارټۍ کې ځکه چې نور کنټرولز زیات شوي دي په ټولو پارټیانو باندې او په NP باندې فوج د طرفه تاسو بالکل دا راته ووایه چې لکه NP وګورو نو په خبره د 1928 نه به چې شروع شو که نه چې لکه کله خدای خدمتګار او دغه کې حالانکې دې نه خو مخکې د خبره د 1893 نه د هغې نه بابای مومنټ چې دغه کړي پکې خو دا ولې دی کې بیا دومره سټرنث نه و پاتې نه شو چې یاره دا برداشت کې یا فوج ډېر زورور و چې لکه په سر درته ولاړ و چې نه به داسې نه کني ځکه چې اسفندیار خان خو هغه لیډر دی چې دا خپل د ده نه نوکونه ایستي دي که نه لکه هغه چیل ته برداشت کړی دی خبره د ملا هډوکي د ده دغه کړی دی ولا هغه د برداشت کړی دی لکه دومره سخت هغه د برداشت کړی دي نو آیا دې دغه سختو نه پس کمزورې شو چې پارټي ټیک ورکړه نو بیا چې هغه د برداشت کولی نو دلته څه ګورئ دا به اسفندیار خان زیات ښه ویلی ظاهره خبره ده خو لکه زه ستاسو اپینین لکه نه ډېر څیزونه داسې وو چې هغه مونږ ته ښکاره وو خو لکه راسره ډسکس شوي نه دي دغه کې او اسفندیار خان زما په خیال چې څومره پورې کېدی شو نو هغه هم رزسټنس کړی دی چې څومره زه خبر یم تر حکومت کې چې کله دا certain strategic assets یې پرېښودي وو او هغې باندې هم هغه کافي رزسټنس وکړه چې لکه دلته کې زموږ حکومت کسان ونیسي تاسو یې دغه کوي ډایرکټ دا نو هغه خپل طرف نه رزسټنس کړی دی زما په نظر کې اوس چې دا خبرې کمزورې کم خوا لاړلې او بیا یو نوی ډیبیټ سټارټ شوی و چې کوم دا اوس هم په دې ځوانانو کې هم دی چې کوم پښتانه کنفیوز کوي او نور ځایونو کې دا خبره اړوشته ده نه پارلیمنټري پالیټکس او نظریاتي پالیټکس یا موږ خو پارلیماني پالیټکس چې څنګه اسټابلیشمنټ بدنامۍ نو دقسې دی هم ورته چې دا لکه یو ډېر بد کار دی چې پارلیمنټ ته لاړ تاسو هم د هغوی سوی پارلیماني پالیټکس زه خیر هغې باندې به خبره وکړو لکه خبرې جاري ساته زما خیال دا دی چې پارلیماني پالیټکس وداوت نظریاتي پالیټکس کېدی نه شي نو دا ته سپریټ کولی نه شي نو ما به همیشه دا کوېسچن کو چې ولی خان چې کله لیډر اف اپوزیشن و نو هغه به خپل دا نظریات بهر پرېښودلل او بیا به کېناست اټس ناٹ پاسبل که دا مونږ یا باچا خان بابا چې په کنسټیچوئنټ اسمبلی کې ناست و نو هغه به د نظریاتو په بیسس مونږ اتلسم ترمیم دا یو لوی سټرګل و چې اتلسم ترمیم وشو نو دا مونږ څنګه ویلی شو چې بې نظریاتو ته پارلمان ته تللی شو ستا منشور ستا نظریات دی پای باندې ته الیکشن کې نو هاو کین یو سپریټ د ټو تاسو دا خبره خو په خپل ځای باندې چې تاسو کوم وکړه خو زه یو پوښتنه کوم هغه دا چې سیاست نوم دی د کمپرومایز سیاست کې داسې هارډ او ته لکه ناټ ټو بي کریکټ هغه شخصیت نشي دغه کېدلی نو تاسو ته ستاسو نظریات تاسو ته پته و چې یاره پارټۍ کې مسایل پیدا کوي یا دغه کې کوي نو په کار نه و چې لږ کمپرومایز مو کړی وی لږ بیک سټیپ مو اخیستی وی لږ بیا طریقې سره مو دغه کولی تاسو فرنټل فایټ کوئ زه پرسنلی په کمپرومایز سیاست یي د آرټ اف د پاسبل دی آرټ اف پاسبل خو
سیاست کې په خپل اصول باندې کمپرمایز کې زه یقین نه لرم. ټیک شو؟ نو بیسیک پرنسپلز چې کوم دي نو هغه به ته ساتې. که په هغې باندې هم کمپرمایز وکړې نو خو بس بیا ستا سیاست ختم شو که نه دغه کې. نو پارټۍ کې دننه خو پکار دي چې باندې ډفرنٹ اوپینینز چې کوم وي نو هغه باندې ډسکشنز وشي او ډیبیټ وشي او بیا اتوماتیکلی چې کوم میجورټي ویو وي نو اکه بیا مخکې ځي او پریویل کوي. نو دې کې خو هېڅ دغه نه دي چې که ما پارټۍ کې دننه خپل ویو ورکړې ده. ډېر ځله داسې شوي دي چې زما هغه ویو اکسپټ شوی هم ده، ډېر ځله شوي چې نه ده اکسپټ شوی. خو دا خو مونږه په پارټۍ کې دننه خو ته ډیبیټ نشي بندولی که نه. دا ډیبیټ بندېدل شروع شول، دا ډیبیټ سپیسز بندېږي وام بهر هم بند دي اوس د ډیبیټ سپیس او پارټیانو کې دننه هم چې کوم حالات لږ سپوکیټیو انوایرمنټ راغی که نه. اوس د دې سپوکیټیو انوایرمنټ دوه طریقې دي چې دې سره، یا خو دا ده چې لږ بیک سټپ واخله برداشت کا په شکال دی یا سخت ګرمي ده دغه د سړی یاره اوکې یاره میاشته نیمه د تېره به شي بیا به حالات سم شي. یو دا دی، یا دا ده چې فرنټلی راشه ځان ورسره څه چې تاسو وکړله تاسو دا بیک سټپ ما څه وکړل. لکه زه خو لا په خپله هم پوهه نه یم چې ما کړي څه دي. ما خپل چې کوم د پارټۍ دننه ګوره وی ور پارټ اف دیٹ منشور نور څه وکړئ جي. ګوره تاسو چې کوم دی پارټۍ ته دا مسایل پیدا کړل چې لکه فوج وی چې یاره دا سخت دی، فوج مو دونه مجبوره که فوج مو نه ده مجبوره کړه خو اسټابلیشمنټ چې یاره دا کسه چې کوم ده دا ویو چې کوم دی دا تاسو میډیا مین سټریم میډیا باندې هم تقریبا ما په خیال داسې خو فارملی نه بین خو لکه دا بو چې انفارمل بین په تاسو باندې دی که نه پکې. نو خو څه خو شته جس کې پردهداري ښه یا خو تاسو نه وایې یا زما په خیال خو دا ګورئ چې کوم انسټیټیوشن د خپل د دایرې کار نه بهر راوتلل شروع شي او هغه انټرست ډیر لوی شي ځکه چې هغه بزنسز کې هم انوالو شي او دغه کې هم انوالو شي او څوک د سیاسي انټرست سیوا شي سیوا شي نو چې څوک یې کوېسچن کوي نو هغه انسیکیور فیل کوي. نو دا خو ساینز اف انسیکیورټي دي بیسیکلی. پاکستان غټه مسله هم دغه ده چې یو انسیکیور سیکیورټي سټیټ دی او هغه بیا برداشت کولی نشي چې دلته کې خلک اوسي او د خلکو یو رای هم ده او هغوی به تا نه تپوس هم کوي ځکه چې if you are coming out of your دغه او مینډیټ نه بهر ته کارونه کې نو څوک خو به درنه تپوس کوي که نه، ټول خو به زامبیز نه که نه. نو هغه ما کړي دي او دا داسې نه دي چې زمونږ د منشور خلاف و د پارټۍ یا د زموږ پاکستان د آئین خلاف و دا خبرې. نو هغوی که په ما باندې بندیز لګولي ټیک دی، ما دا هم ویلي دي پېښور کې چې جنرال باجوه راوغوښته او هغه یو لیکچر راله په هر څه راکو د اکانومي او په ریلیجن او په هر څه. نو ما ورته ویلي دا ستا کار نه دی، ته خو مونږ ته اکاونټیبل یې چې د سیکیورټي ماحول سچویشن دومره خراب شوی دی، هغه مونږ ته ووایه چې دا ولې چې کوم ستا ذمهواري ده، دا نور خبرې ستا نه دي. ما ورته دا هم وویل چې د وایسروی دربار کې مونږ نه یو ناست، نو دا د وایسروی په شانتې اکټ کول دا به زه کوېسچن کوم، نن یې هم کوم سبا به نو تللی ولې اسلام آباد نه مو دونه پټرول وسوځوله دغه نه وکړه، ورځ زه مو خرابه پېښور کې کړله. وم ها او چې لکن چې ده ته پته وه چې وایسرای سره ملاقات دی نو بیا ولې نه نو تللې؟ پارټۍ راته ووایي که نه، دا خو د پارټۍ نه هغوی ووایي چې دا په ډیلیګیشن کې راول او پارټي وی ورشه، زه خو د پارټۍ په نه ډسپلن کې وم. هغوی ووایي چې ډیلیګیشن کې دې دا راشي که تاسو پارټۍ نامینیټ کړئ. نو پارټۍ ته هغوی ووایي چې دا او خټک صاحب نامینیټ کوي، نو پارټۍ مونږ نامینیټ کړو. اوس چې پارټۍ نه هغوی ما ته فون وکړه او راته ووایي چې ورشئ د ما میټینګ په له خیال هغوی تاسو لږ ایجوکیټ کولی چېرې دا دوه پکې لږ ما ته لګېده هغه ته ځان لکه عقل کل لګي که نه، دی چې پوزیشن کې دی ته ظاهره ځان خبره عقل ده کل چې براس آن د شولډر نو بیا خو ته ډېر لګي زیات چې ډېر هوښیار دغه نو ای خیال و چې مونږ به لږ شانتې کنوینس کی موټیویټ کی دغه وکړي. دا لکه د هغوی ډیمانډ و چې دا دوه کسان تاسو راولئ چې باجوا صاحب هغوی اول مونږ ته ډایرکټ فون کړو چې تاسو مونږ میټینګ له راغواړو. ما ها ورته وویل، ما خو جدا ویلو، ما ورته وویل چې زه خو د پارټۍ په نمایندګۍ یم، پارټۍ یو افیشل یم او دا فیصله خو به پارټي کوي
چې د هغې په ډیلیګیشن کې به څوک سي. دا زه نشم کولی، زه تاسو ته کمیټمنټ نشم کولی. دا تاسو ما سره څه پرسنل خبره نه کوئ، د پارټۍ ایز ا پارټۍ ریپرزینټیټیو مې راغواړئ. نو هغوی بیا ما ته وایي چې که مونږ پارټي ته ووایو چې تا پکې نامنیټ کړي، نو بیا څه ما چې پارټۍ ما ته څه وایي نو زه به یې کوم. دا دغه دی. نو هغه کیسه داسې و چې لکه داسې میټینګز چې کېږي، پولیټیکل لیډرز ناست دي او یو هغه کس چې کوم لکه پولیټیکل سیسټم پولیټیشنز پارلیمنټریانز ته اکاونټیبل وي او هغه تاسو ته لیکچرز راکوي او تاسو ته وایي چې تاسو خپل دغه هم نه وایئ، څه ورته وایي، لیجسلیشن هم نه وایئ او دغه هم نه وایئ، داسې لیکچرز ورکوي. نو هغې کې دا نور خاموشه پاتې شلل، خو زه نشلم خاموشه کېدی. نو زما نظر کې دا کوېسچن کول د هر سټیزن او سپیشلی پبلک ریپرزینټیټیو ذمہواري ده. که مونږ غواړو چې دا سیز په آئین او قانون دننه کېږي، مونږ د رول آف لا ډېرې خبرې کوو د کانسټیټیوشن، خو مخامخ بلیټنټ وایلیشنز کېږي او کوېسچن کوو یې نه. نو ما دا تپوس کړی تاسو دا خو نه ده نور خو چې ما داسې څه لکه د ایډیالیزم ښکار یې که نه، چې لکه تاسو د پاکستان د انوایرمنټ نه، د پاکستان په سیسټم کې د اسټابلیشمنټ د رول نه کوم ته چې موږ دوی وایو د هغوی د رول نه خبر یې پکې، او بیا هم تاسو چې کوم دی لکه انکریکبل نټ چې کوم دی په طور باندې تاسو دغه کوئ، نو تاسو خو پټۍ له مسالې پیدا کولې. دا ما ته ډېر ځله خلکو ویلي دي چې ته آیډیالسټ یې. ټیک شو، زه په ځمکې هم ولاړه یم، ټیک شو، داسې نه دی چې څه ډېر، خو څه ناڅه خو به آیډیالزم ساتې او ویژن به ساتې چې کوم لارجري، چې کوم ته به ته سټرګل کې او ځې به مخکې. که دا هم نه وي که نه، نو بیا به ته څه ستا سټرګل څه وي. نو آیډیالزم خو موږ چې څه وایو چې څنګه نظریه ډېره ضروري ده، نو د دې نه بغیر خو سیاسي سوچ او فکر نشي ډیولپ کېدی. یو هیو ټو بی دا پریکټیکل. خو به دا و چې ما به ورته وایي چې بس ټیک دی، تاسو چې څه وایي ما ته فون کال کېږي، زه هم تاسو څه وایئ ټیک وایئ، زه هم خوشحاله هغوی هم خوشحاله، ما هم لاس دغه کوي، ما ته ټول وایي چې ستا پالیټکس فیلډ پالیټکس دي. پاکستان کې خو داسې نه چلي، ځکه چې پیسه جوړولي، دغه جوړولي، ټیکې اخیستلي، نو تا خو هېڅ ونه کړل. زه دې ته سیاست نه وم، زه دې ته ټیکهداري وم او زه ټیکهداره نه یم. زه د ټیکهدار خلاف نه یم، لکه آی ډونټ هغه خپل کار دی دغه دی، خو زه ایز ا پالیټیشن سیاست رولز ډیفاین دي که نه، چې د هغه دا رول دی زما دا. نو دا نه دي چې زه وایم چې دا خو هسې پوهېږم یو خبره ده، لکه بینګ تاسو دا معاشره کې بیا د سیاست نه هم خبر وئ، خپل تاسو څنګه چې ما وایي په کور کې هم ستاسو دا هم پالیټکس هم او فوج هم دواړه دغه بیا ثوابې غونته کې ضلع چې یاره لکه د خدای خدمتګارو د وخته نه پولیټیکلي لکه دا دوه ضلعې خاص کر مردان ثوابې خو ډېر زیات دغه پاتې شوي، لکه که یو طرف ته وګورې نو صاحبزاده عبدالقیوم صاحب پکې لکه دم د دې ثوابې کې، بل طرف ته وګورې خدای خدمتګارو نه هم ډکه دا وه، که بل طرف ته وګورې نو مولانا طاهر صاحب غونته کې داسې یو ریفارمسټ مذهب پکې هم سره دغه طرف هم پکې شته. نو دا نه چې یو بلانګ ټو ا لینډ چې یاره نټ پولیټیکلي یا دغه فرټایل نه وه، تاسو داسې ځای کې لوی شوي وې، پیدا شوي وې چې هغه سیاست، مذهبي سیاست هم پکې و، قام پرستي سیاست هم پکې و، او لکه صاحبزاده صاحب چې څنګه مه وویه هغه سیاست هم پکې و، او ټولو نومونه پیدا کړي په هر یو په خپل فیلډ کې. ما دا چې تاسو ان پي ته راغلی، ان پي په تاسو باندې یو ټرسټ هم وکړو چې یاره یو هیو بین ګیون دغه ممبر نیشنل اسمبلی تاسو جوړه کړله، یو بین نامینیټډ، ځکه چې دا خو سپیشل سیټ و. نو ځکه زه وایم چې یاره تاسو یو غټ کور ته ورننوتلی او د هغه غټ کور نه تاسو ډېر زر راووتلی. زه نه یم راوتې، زه نه یم راوتې، پوه شوې. ما تاسو ته مخکې هم ووې چې زما خو هېڅ اراده نه وه، او نه تاسو وکتلل چې ډېرو پارټیانو بیا کسان راوځي او وایي بل پارټۍ ته لاړ شي، نو دا مې هم نه دي کړي. ان پي هغه زور نه شو اوچتولی چې کومه خبره مونږ کوله او هغه وخت کې په کار و چې شوې وه. ګوره د مشال خان خبره راله، په هغې کې سټینډ
هغسې نشو اغستی که مونږ نو پوش کړی نو مشال خان سره به د هغه بربریت و او یو یونیورسټۍ کې بربریت شوی و یو سټوډنټ سره شوی و خو ستاسو د پارټۍ یو اهم کس په مردان کې دغه خلاف چې دغه کېدی او پکې تقریر کو نو چې هغه کو نو مونږ هغه کوېسچن کړ چې ان پی به کلریفای کوي خپل پوزیشن په دې سیس باندې بل چې کومو نو چې دا ځوانان رالل او خپل فریاد پی ټی ایم خو وخت کې نو ام ټی ایم خو ځوانان رالل او هغه دلته کې خپل فریاد راوسته اسلام آباد ته وخت کې یو نېشنلست ګوند وایي چې دوی سره به نه ودرېږئ مونږ له خو په کار وو چې هلته تللي وزیرستان ته تللي ورڅخه ټیک دی مونږ ته سختیانې وې ما ته پخپله ډېر تھریټس میلاو شوي دي خو چې هغه دلته راشي او نور پولیټیکل پارټیز ورسره ټول ودرېږي او نېشنلست ته ویل کېږي چې تاسو به نه ځئ او هغه ټول خپل ورکر ته وایي چې تاسو مه ځئ نو مونږ خو به کوېسچن کو هغه خبره کنه چې ګوره دې وخت چې مونږ خپل په هغه سټیج باندې په خپل هم ولاړو بیا راغې پسته کنه چې عمران خان هم راغی او نور هم رالل نو بیا هغه مونږ ورسره کافي ډیبیټ کړی په دې خبرې باندې او کنوینس کړی وم چې تاسو راشئ دا خو لږي چې دی پښتون نېشنلست د خپل خلکو نه چې هغوی فریاد راوړی دی د هغې نه کټ آف کوي نو اسفندیار خان راغی ډېر ښکلي سپیچ یې وکړه ډېر سټرانګ سپیچ یې وکړه دغه کې نو داسې دي چې پارټیانو کې دننه خو به دا دومره ځای وي چې ته به خپل رای او دغه دې کې وي ور ایبل ټو کنوینس هیم ټو کم ورې هغه مونږ ته ووایي چې تاسو به نه ځئ مونږ یې منې کړي مطلب دغه بیا ستاسو د ویستلو یا د دغه کولو دا وجه نه ده پی ټي ایم ځکه مشال خان نغشي باندې خو ظاهره خبره واغې باندې خو ټول قوم چې دی یو قسم لا دغه کاغه پروګرسیو که نان پروګرسیو ایکسپټ سرټن خلک چې و چې هغوی نه علاوه خو وخت کې یره هم ډېره وه او یره ماتولو دپاره په کار و چې پولیټیکل لیډرز راپاڅېدلي حجرې ته تللو نو خلکو وی یره وی ځکه چې ماحول چې بیا حجره کې ما وکته د واله چې مونږ لاړو نو د یره ماتولو خو دا د سیاسي لیډرانو کاري کار چې کوم کې یره ماتې او دغه کې وخت کې چې ته په ټایم باندې را نشي نو شاته بیا کوي دواګانې نو خو بیا فرق نه پرېوځي کنه نو دا دي چې څه لږ ډېر کمزوریانې ځکه چې یو پوره کمپین خو د ریاست طرف نه شوی دی چې دا نېشنلست کمزور هم کي او بدنام هم کي دا عمران خان ته خو زه همیشه طالبان خان وایم کنه ځکه چې دا پوره پروجیکټ چې کوم طالبان خان پروجیکټ او د طالبان پروجیکټ دا انټي پښتون دی انټي پښتون نېشنلست عمران دغه چې پالیټکس چې کوم دا دواړه طالبان خان او طالبان خان دا دواړه پروجیکټس چې کوم دي دا د پښتنو انټي پښتون پروجیکټس دي او دا چې کوم دي نو دا لکه ډایرکټلی هټ کوي د پښتون نېشنلست پالیټکس چې کوم د خاورې پالیټکس کوي د خپل د اونرشپ پالیټکس کوي نو وی نو چې دې کې انویسټمنټ شوی دی ځکه موږ وایو چې دا بیسکس جوس یو مشال خان خو لکه که چېرته هم شوی ګوره که دا سند کې هم دا شوی و کنه ظاهره خبره موږ ټول به راپاڅېدلي ځکه چې بربریت وکړ بربریت ډېر ظلم نو چې ولی خان په نوم باندې یو یونیورسټي او هغې کې داسې کار وشي نو دا خو لکه د فکر خبره ده پوره قوم له د فکر خبره ده چې زمونږ یونیورسټي سټوډنټس داسې بربریت کولی شي او هغې له هم فساد د مذهب ورکړی دی ولې دغه د مردانو د دغه خبره وجه صرف ستاسو د مردان چپټر چې کوم دی په دغه باندې لږ وی چې یاره ګوره زه خو تاسو ته ویلی شم چې وخت کې ما ته میسیجز رالل چې ته ترې نه شاته شه خو ما ورته چې دا چې بربریت شوی دی نو دا لکه دې باندې به مونږ سټانډ الو خو عام ان پی ورکر په ډېر خفه و هغوی پریشر و که هغه زمونږ ملګري ډاکټرانو نو هغوی خفه و هغوی میسیجز کو چې ولې څه نه ویلې کېږي وکیلانو او که وکیلانو میډیا به کوېسچن کو چې دا ولې نو خلک خفه و چې دا ولې خاموشه پاتې خو د فوج کردار نو کنه
داسې چل دی خماسه ګورئ هر خبره خو دی دومره هم څه سترانګ نه دي چې دی به هر څه کې هر څه وځي کې کنه. خو خو هغه هم د انټرست کیسه د انټرست حق کار وکړه. خیر هغه مذهبي طبقه چې کوم خاص کر ګور هغه کې مردان کې مردان اډمنسټریشن کې هم مسلې وي دا هغه سم مسلې وي. مونږ باید کې نزو خو یو غلط کار شوی او سټاند په کارو چې اغسته او رایټ اوی چې دی کې افس اند بټس اډو په کار نه وچو شوی او خو چې بیا الټیمیټلی وی ور ایبل ټو کنوینس د پارټي چې ودرېږي. تاسو خیال جمعات مولا جنازه نه کوله او کنه نو اخو بیا الته کوم لوکل د ثوابه د ان پی خلکو چې را پاسې شیرین یارو خدای دې وبخي نو وی ریکګنایز چې دا خو بیا د ان پی ورکر نه پاتې کېده چې دا ولې پارټي خاموشه ده دغه خاموشه ده. نو هغه پریشرز رالل. نو زما خپل خیال دا دی چې په ټایم باندې چې وکې سیاست از all about timing also. دا نه دی چې ته به پس ته بیا 2 کاله پس وایي چې دا وکړو او آی وخت کې هغه تھریټس وو او هغه تھریټس بریک کولو دپاره د لیډرشپ ضرورت و چې هغه یاره ماته کړی شي. دقسې د ځوانان چې راغلي وو دلته هغه یې هېڅ داسې څه دغه ډیمانډز نه وو چې بنده ووایي چې دې سره خو منلی نه شي. یو 6 ډیمانډز وو چې کوم ټول د آئین دننه ډیمانډز نو هغه ویل چې دې سره مه ودرېږئ. نو یو میسج خو پښتنو ته لاړه که نه چې په مونږ سخته وخت راله او مونږ فریاد راړه د پښتنو خپل ناشنلست لیډرز مونږ سره ونه درېدل. نو په دې کې زه وایم چې لږ خپل پالیټکس ریفلیکټ کول پکار دي هغوی د طرفه بلکې خدا بیا خبره چیرې لکه دا د پښتنو سیاست تقسیمولو دپاره چې کوم دی یو اسټابلیشمنټ یو کوشش و ګوره دې ملک یو خبره خدا شته دی ځکه چې اکاونټیبلیټي نشته دی رول اف لا نشته دی. زه به سبا پاسم نو په تاسو باندې به څه تور پورې کم تاسو به په ما باندې نو اټس ویری ایزي ټو ډو دیټ. آی وخت کې چې کوم ځوانان راغلي وو هغه چې کومه خبره کوله مونږ خو د ایخه په سټیج باندې چې کوم دغه دا خو ډېر یو پازیټیوس دغه چې ټول تاسو وایئ چې ټرایبل مونږ وایو چې یو بل نه منو هغه ټول چې کوم کی ټرایبل دغه اون د ای ریپرزنټیټیوز په سټیج نه وزیر دا وړو دغه او ټولو د امن خبره کوله او دغه بیا خو ټول افریدي او باجوړي بیا خو ټول سواته پورې رااله ورسره دا خو پښتنو دپاره یو لکه چې ځوانان راپاسي. زه همیشه وایم چې اوس دا چې کوم چیلنج دی مونږ ته نو دا دی چې زمونږ قوم عوام مونږ نه ډېر مخکې تللی دی او لیډران ډېر شاته پاتې دي. هغه یې ریاکټ کوي ټو د پاسونونه او بیا ځي دی په سټیج لکه دی په کار خو دا دی چې ریالینګ کال لیډرز ورکوي ویژن ورکوي خو قوم هم ډېر مخکې عوام هم ډېر مخکې دا پاسونونه چې شوي دي دا اورډنري خلکو کال کړي دي کې هېڅ سیاسي دغه نه او خلک راغونډ شوي دي لیډرلیس دا پروټیسټ چې شوي دي دا دقسې شوي دي بیا لیډرز ورکوي خپل ځای کتلی دی نو they have become followers. Leaders چې کومي که نه they lead او leaders دې ته نه ګوري چې دا خبره به څنګه کله کله ډېر سخته خبره کول غواړي چې کوم پاپولر به نه او پاپولیزم دا پالیټکس مونږ تباه کوي دا نه دی پکار ډېرې سختې لکه باچا خان خو به دې ته نه کتلل چې د دې به زمونږ په ووټ څه اثر کېږي او په دغه به څه اثر کېږي هغه به د حق خبره کوله او به په کلي کلي دا به نه چې دې باندې به زه جیل ته لاړ شم بیا به څه کېږي هغه به کلي په کلي ته خلکو سره به ملاو دی یو کلی داسې نشته چې ویلي چې باچا خان دلته نه دی راغلی نو زما خیال دا دی چې ناشنلست لیډرز به خپلو کې یو خبره ده پی ټي ایم که تاسو وګورئ نو لمبۍ کې د دوی چې دغه شپږ ډیمانډ و چېرې ډیماینینګ و ایکسټینشن اف کانسټیټیوشنل رایټس و وغیره دا یو څو میجر دغه اپریشنز دا څیزونه کمپنسیشن خلکو ته چې کوم دا لکه ډېر یو جنون دغه
خو تاسو نه چې لیټر آن داسې شی وشو چې یاره دا کوم سلوګنز ولګېدل یہ جو دهشتګردي ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا سيزونه راغله دا خو د اول نه و لر او بر راغله نو دا خو اسټابلیشمنت لپاره دا خو چې خپل ریاست خلاف ته داسې قسمه بیانیه کوي نو ظاهره خبر د ریاست فل ریاکټ دا خو د مخکې نه خبره وه دا خو لکه پسته نه ده شوې دا خو چې کله اسلام آباد کې ومو نو دا خبره یې کوله چې په اسلام آباد دا لارې باندې راتلل نو مې کړې ده دا نارې لګولي دا نارې خو که تاسو ته یاد دي ما ته خو یاد دي د مشرف په دور کې چې د وکیلانو موومنټ د ټولو نه زیاته دا ناره هغه وخت کې شوې یہ جو دهشتګردي ہے دا هغه وخت کې ما ته پخپله مونږ ټول به په دې دغه کې ناست او خلکو به دا نارې وهلې دا نارې د هغه وخت کې را روانې دي دا سلوګنز بل لر او بر خو یو حقیقت دی دې حقیقت نه پکار دی چې دا اکسپټ شي څوک دا نه وایي چې زه سټیزن یم د پاکستان جوړ شوی مخکې زمونږ فور فادرز د برټش دغه سټیزنز ټیک شو ځکه چې د برټش رول برټش انډیا وه نو هغه د برټش انډیا سټیزنز اوس پاکستان جوړ شو موږ د پاکستان د شهریت کې خو اختلاف نشته دی خو ستا پښتون قوم خو چې چرته یې نو به پښتون یې کنه دا لکیرې جوړیږي او خلاصیږي او دغه کېږي خو موږ خو به پښتانه یو کنه نو دا دغه ټیک دی چې اوس د یو زمونږ نیم قوم په سره زیاتې رواني یا سخت باندې نو موږ خو به خوږی کو کنه داسې خو به نه چې موږ به خاموشه ناسو په غزا کې دغه د خلک خفه دي نو داسې د پښتون دپاره موږ ولې نشو یا پنجاب کې وګورئ چې لر او بر پنجاب دی کنه نو هغوی خو یو بل سره مینه لري کنه دغه د آی خو چا کوېسچن کړی نه دی کنه نو دا حقیقت دی لر او بر یو افغان ناره نه ده دا یو حقیقت هغه کې یو کار وشو کنه لکه ټو بی ا ډیولز ایډوکیټر خبره ده چې هغه کې د افغانستان جنډا او د افغانستان فلیګ راول او پاکستان جنډا نه پرېښودل وغیره وغیره نو دا خو داسې ځایونه دي چې ته لکه د هغه د ریاست چې کوم سمبلز دي ته د هغې هم ډسریسپیکټ کوې که نه او د دې ضرورت څه وسې یو خبره دا هم ده دلته مونږ خپل مصیبت دا خبرې خو زه پرسنلي لکه پښتانه ځوانان چې کوم زیاتې کېږي یا کوم علاقو کې زه خو تاسو ته وایم چې زه پخپله ګرځېدلې یم په دې علاقو کې او چې د نورت وزیرستان ته دا ریسنټلی تللی وم او ټولو کلو کې ګرځېدلې وم ښځو سړو ټولو سره مې میټینګز شوي دي او دا حالات بیا نه خرابېدل او ټولو ما ته چې مزه ځکه چې سیکیورټي ډېره خرابه ده هلته کې نو ما ورته چې مونږ نه ځو نو بیا به نه دې کې خو څه شک نشته تاسو وختي ووایئ چې جټ بمبار استعمال شو ټانک استعمال شو توپخانه استعمال شوه ګن شپ هلیکاپټر استعمال شو ډسپلیسمنټ کورونه تباه شلل خو افغانستان به موږ سره په دې کې څه کړي لکه چې ګوره دا څوک نه وایي چې هغوی د موږ سره څوک دا یو تعلق دی زموږ د یو قوم په حیثیت یو دغه په حیثیت هغه به مونږ یي هغه به مونږ یي او هغې باندې که څوک وایي او ګوره د خلک ته نشي منې کولی هغوی خپل سینټیمنټس په ډفرنټ طریقو سره به ښیي هغه سینټیمنټس تاسو ورسره مینه دا اوس 14 اګست اوس تیر شوی دی زه پېښور کې وم او هلته کې مونږ باندې ټوله ورځ مونږ دقه چې بمباري وشوه خلک مړه شول ټیرریسټ اټیک وشو باجوړ کې خلک اپریشن وشو نه او خلک په اټیکس کې مړه شول او دغه شول مونږ د دې خبر کوو په مین سټریم کې هېڅ دا خبره نه کېږي دلته فایرورکس کېږي وایي د نیمې ګنټې او د ګنټې فایرورکس وشول نو دا څیزونه به مونږ نږدې کوي که لرې کوي به داسې مونږ ته ښایي چې لکه یو ډونټ میټر you're just a strategic space for this country او د دې خلک چې کوم دي نو they don't matter داسې نشي کېدی دغه کې نو هلته کې چې څومره ته 1 کیلومتر دغه ته ځې ساوت پله ځې نو د حالات نور هم خرابېږي هلته کې خلک در په در دي سوال دا وکړه چې لکه لیټس سه پی ټي ایم باندې نه نو مینه به په څنګه پیدا کېږي لکه ته خپل کور
کې ووایه چې که ماښام ته غرمې ته ته ځې او خپل بچي یو ډبې او بل بندې او دغه کې که نه یو اوچتې دقسې او غیبې نو دی به تاسو سره مینه جوړېږي نو بدې به هغوی خو به شي در سره خبره هم نشي کولی د زړه خبره به هم نشي کولی نو که هر څه دي زمونږ د آئین د دغه تھرو یو سوشل کانټراکټ مونږ سره د ریاست کړی دی او هغه به مونږ ته پوره کوي نه ما صرف دا ویم چې دا زمونږ بیا دا وشوله چې انټرنیشنل کیپټلز کې چې کوم دی د پاکستان خلاف د پاکستان جنډه نه د افغانستان جنډه او د پی ټی ایم د سوري لاندې زه صرف دا وایم چې زمونږ هغه اوریجنل کم ډیمانډ و هغه اکلپس شو هغه بیا چا د هغې خبره نه کوله که په لندن کې کېږي که په جرمني کې کېږي که په دغه کې کېږي د پی ټی ایم د سوري لاندې کېږي په هغې کې د افغانستان جنډه په هغې کې د پاکستان خلاف په هغې کې د پاکستان د فوج خلاف نو زما سوال دا دی چې دی به دغه اسټابلیشمنټ سینسټایز کو نه چېرې دا خو اوس دوی رالل او بهر هم ده دننه خیر دی خو بهر هم دوی دا کار کوي انسیکیورټیز یې دي که نه ګورې بهر څومره راوځي دغه کوي خبره خپله کوي که نه ای خو څه نور څه نه کوي خبره کوي تاسو هغوی هغه مسلې حل کوي نو خبره به ختمه شي تاسو یې ولې نه حل کوئ تاسو یې په زور زبردستی او په ټوپکو ولې دغه کوئ ګوره پېښور کې چې کوم میټینګ شوی چې کوم کې جنرال باجوه راغلی و هغه هم یو پوینټ پی ټي ایم و او وایي غوښتل چې دا ټولو یو کامن پوینټ باندې راشي پی ټي ایم خلاف څه ریزولوشن وکړي خو هلته چې ټول ناست وو نو هغوی ویل چې دا ځوانان دي دی سره زور زبردستي مه کوئ دی سره په ناستې خبره وکړئ او ټول سیاسي پارټیانې متفق شو نو ریزولوشن ونشو چې دا لکه زما ورته دا وینا وه چې دا یو سیاسي مسله ده دا سیاسي پارټیان به حل کوي دا به سیاسي حکومتونه دا تاسو نشئ حل کولی تاسو سره هغه کپاسټي نشته ده چې تاسو دا حل کوي نو کیسه دا ده چې دې سیز نه دومره لوی خبره جوړول لکه زه په خپله د پی ټي ایم پالیسیز نه یم خبره زه د هغوی سره اوس هم از پښتانه چې ورسره زیاتې کېږي زه به ورسره ودرېږم خو other than that د هغوی پالیسیز او کور کمیټي څه فیصلې کوي د دې زه نه عیسایم او نه لکه ګوره اسلام آباد کې چې کومونه خو مونږ هم په سټیج باندې ولس وځم هغه پریس کلب ته مخامخ ناستو ټول او بیا چې کله هغه د شپې هغه شی وړه په هغې کې مکه د خیال هغه ګاډي چې لاړه سره د سټیج ګاډي لاړه که نه هغه لکه هغه مونږ خو لکه سوال صرف ما دا وی چې ډېر یو بهترین دغه سره راغی چرته نه چرته په دې کې دا نیګیټیویټي دونه یا خو دا چې افغان ډایسپورا ټیک اوور کړي او د هغې د وجې نه بیا پکې دوی وایي چې انډین ایلیمنټس پکې راغلل هغوی بیا د پاکستان د فوج خلاف دا استعمال موږ همیشه کوشش کړی دی چې دا خپلې کمزوریانې په بلو تپو کړي کله هم کوشش نه دی کړی چې اوس خو ستاسو خپل ګوډاګي ناست دي په افغانستان کې ستاسو ورله دلته کې بلا سیلیبریشنز کړي دي په خپله تلي یو کپ چای دپاره چای هم څښلی ده او حکومت هم ورله جوړ کړی دی تاسو خو ډېر خوشحاله وئ که نه چې ستاسو خپل خلک راغلل تر دې پورې چې ډېر ساعت پورې د پاکستان پرایم منسټر او فورن منسټر د افغانستان د دهشتګرد طالبانو سپوکس پرسنز ځای په ځای تلل په ملکونو ګرځېدلل او دی دپاره خبره دا چینج خلک دی او دا دغه دی او نن بیا کوشش کوي چې تپل وکړي خپل دا چې څه ترېنه څوک دا تپوس نه کوي ګوره هره ورځ بلا اټیکس کېږي اړم دي ټیرریسټ اټیکس هم دي او کاونټر هم دي څوک دا تپوس نه کوي چې دا سیکیورټي لاپسز ولې کېږي اړم دي دیز آر بلیټنټ سیکیورټي انټیلیجنس لاپسز نو هغه اکاونټیبلټي نه ځان وباسلو دپاره ته به بهر تپې هر څه ټیک دی چې خپلې کمزوریانې نو لکه چې خپل کور د کمزوری نو ګاونډی به خامخا ظاهره خبره ده خپل ورونه سره روان نو بل سړی به راځي فیصلې بدله کوي او دې وخت خو ستاسو ګوډاګي ناست دي هلته کې نو تاسو ورسره کښېنئ خبرې وکړئ که نه دا خو تاسو راوستي دي او تاسو دغه کړي دي که نه د افغان عوام په دغه خو نه دي راغلي دی که
نو anyway these اچھا دیر از لیټس دې نه راوړو زه یو بل تپوس ته نه کوم تاسو دا غواړئ چې افغانستان پاکستان منی سنس ایجز خبره کو کنه لکه پاکستان came into being and افغان came into being کنه یو انیماسټي خوشتا ډیپ پاکستان افغانستان منی نه منی کنه افغانستان پاکستان نه او د ټولو نه زیات کوشش چا و چې پنځمه صوبه جوړه کی لکه ایکسپانشن د چانیاتو چې دومره اروګنس و چې دا به مونږ دا د چا طرف نه کیږي بیا دا طالبان له دلته کې ټول ځای جوړو خټک صاحب نم کړه با these are the later things د 50s نه مونږ راوالو د 60s نه راوالو نو لکه هغه ټیم کې داخلي نمبر نه ګوره کوششونه شوي دي چې دا کیسې نارملایز شي دا خبره اکسپټ شي چې لکه ګوره یو پښتون چې ځان ته پښتون وایي ځان ته افغان وایي هغه به د انګریز دا کرښه نه مني ٹھیک شه خو دا دوه دغه کنټریز چې څو پورې خپل دغه کوي کولی شي خو ایزمنټ رایټس دي هغه پکار دي چې کلاو تګ راتګي او ډیورنډ لاین تاسو نه منئ نو ډیورنډ لاین خو څه حیثیت نشته دا د انګریز یو لکیره جوړه شوې ده د پښتون قوم نو د انګریز لکیره خو انډیا ولم جوړه شوې ده هغه خو اګری هغه باندې خو دی اګری شوې دي کنه په دا دی وای تاسو یو خبره کړې و چې دا لاین انګریز سره منل شوی دی کنه افغان لکه په اگست 21 اگست 1919 کې چې کله افغانستان آزاد شو امان الله خان دا بارډر ومنل چې او دا زما افغانستان دی او دا ستا برټش دی تو سوایه چې پاکستان جوړ شو نو د انګریز سره د هغې سمایده نه خو ختمه شوه آی خو بیا څه حیثیت پاتې نه شو ځکه چې مایدې خو بیا مخکې نه شوې کنه چې دغه کې خو انګریز سره هغې خانو اوس که داسې وګورو د افغانستان دا نورې بارډر یې انګریز ډرا کړي دي که نه دې باندې بیا ما وکتل لکه که د امو دا دی نو هغه هم انګریز او برشن کېناسته که د ایران سره هم دي نه نو بیا به دا ټولې بارډرې د ایران سره به هم نه مني د امو دا به هم نه مني ګوره داسې خبره ده چې دا به ولس کینی هغوی به په دې باندې خبره کوي اوس زه تاسو نه تپوس کوم چې دې وخت خو افغانستان کې د پاکستان او د امریکې ګوډاګي ناست دي په هغوی باندې دا ومنئ هغوی یې هم نه مني ځکه چې دا پاسبل نه دی چې هغوی خو لیجټیمیټ هم نه دي لیجټیمسي هم نشته لیټس ډیبیټ اټ لکه یو ملکونه چې کوم دی د 1945 نه دی خو ډېر ملکونه جوړ شو لکه د دې دغه نه دی خو نو تاسو وګورئ چې کوم انګریز جوړ کړي دي نو اوسه پورې فیسټرینګ وونډز دي ټیک شو جی کشمیر دی هغه هم لا پاتې سبجیکټ دی که غازا ته ګوره جی بنگلادیش جوړ شو بوټان جوړ شو نیپال جوړ شو انډیا جوړ شو پاکستان جوړ شو سنټرل ایشین سټیټس جوړ شو لکه عرب ډیویژن شو دا ټول تقریبا دغه نشي دي کنه خو زه دا وایم فیسټرینګ وونډز ټول دا کچری مونږ دا وسه پورې دا زخم تازه کوو کالونایزر کله ستا په حق کې دا کیسې نه دي کړي هغوی په خپل انټرسټ کې کړي دي او ځکه د هغې مسله ده او دا چې څو پورې مونږ دا خبره ونه منو چې دا د 47 کې هم چې کوم تاسو څه وایئ چې دا ډیورنډ لر کو نه زه وایم چې ګوره دا به د پښتانه قوم ډیسایډ کوي نه اوس ما ته لیټ سه تاسو پښتانه سم پښتون نه خو زه خود لکه ځکه خبره کو یو خبره پې کو کنه زه ما ته دا څه وایو چې یاره پرس که دا ډیورنډ لر کوو زه خو وایم زه چې وایم دې وخت ګوره ریالټیز ته چې مونږ ګورو چې واټ از ډویبل رایټ یو خدا دی چې د دواړو سایډز ته د خپل ایزمنټ رایټس خامخا دا ډیوایډډ فیملیز او دا انټرنیشنلی اکسپټیبل دی چې دا تګ راتګ دی شي دس از ډویبل دا پکار دی دا باړ چې لګېدلی دی دا غلط دی دا د لر بارډر باندې باړونه نه لګي بل چې کوم دا ټریډیشنل د ټریډ روټس دي دا کولاو شي دا خو څه دومره غټې خبرې نه دي دا خو به خلک یو بل ته نږدې کړي دا چې کوم انیماسټیز دي لکه تاسو ځکه چې زمونږ اوسه پورې دا ما د افغانانو هم ډېر تپوس کړی دی چې یاره لکه په کم وخت کې چې کوم دی افغانستان د امو او د دریای سیند منځ کې اباسین منځ کې پاتې شوی دی ځکه چې د کم وخت مونږ خبر کون خو د کابل نه ډاکې پورې یو ریجن و که د مغولو
رول کې او وکړه بل دا دی چې دا ډیورنډ چې کوم دی ډېر زیات چې نه مني نو اپنډای نه مني هغه یې وایلیشنز کړي دي دا چې دا طالبان بوزي او هغه ټرین کوي او راولي دا خو زیات وایلیشنز خو د دلته نه چې دی 15مه صوبه جوړول غواړي او دغه جوړول او ایکسپانشن کول غواړي دا خو د دې طرف نه زیات هلته نه خو دومره دغه نه شي هم دغه بیسیک رایټس غواړي خلکو له چې هغه دې وشي ځکه چې دا شی خو ما په خیال هغوی د طرف هم داسې نه دی راغلی چې یاره مونږ نه دا بارډر بل ځای ته ووسو نو ما اکثر افغانو ته کم ځای ته ووسو لکه اباسین ته ووسو جهلم ته ووسو د پښتنو دلته هم څه داسې دغه خبره نه ده کړې خو وایي تاسو ومنئ چې دا د پښتنو دې خوا هم پښتانه دي هغه هم پښتانه دي د هغه یو بل کې کلی ولس دی دغه دی دا تاسو ومنئ لکه ستاسو پوینټ دا دی چې دا مطلب نه دی چې یاره بارډر زه نه منم دا لرې کا خو دا خلکو ته بارډر دی بس اوس یو حقیقت دی ستاسو خبره یو حقیقت دی یو ریالټي نه زه بارډر نه دغه کوم زه هم چې دا چې کوم لاینز دي ګوره دا لاینز خو ډرا کېږي او لرې کېږي د دې خو لکه اوس د خالستان خبره کېږي نو که خالستان جوړ شي نو د پاکستان او د انډیا منځ کې به یو بل ملک راشي داسې کیسې دي نو زه درته دا کوم چې دا باندې خو مونږ چې دې ریجن کې خو د مونږ په دې باندې داسې کلک نه ولاړ چې هېڅ بدلون نشي کېدی خلاله یو پیره دا تپوس کړو هغه ماته یورپین دغه راکړی و که نه چې لکه یورپ کې چې کوم دی یو ګو واقعي چې ته یورپ کې یو ملک نه بل ملک ته ځې لکه مونږ د فرانس نه راتلو جرمني ته we just cross a bridge او دې غاړې ته ګویټه انسټیټیوټ اف دغه چې کوم دی هغه یو کلچرل انسټیټیوټ دی هغوی راله هغوی سره لانچ و چې راوړی دوی ما ته څنګه پته ولګېدې چې مونږ څنګه کېناستو نو د دې جرمني د خوراک لږ ډېرې که نه لکه غټ غټ سوپ او الوګان او دغه و که نه فرانس والا خو ډېر لږه لږه سړي ته دغه کوي پکې نو وی ور ان جرمني که نه لکه نه چا تپوس وکړو نه چا دغه وکړو نو لکه هغه هم دا وی چې یاره لکه لیټس میک اټ ا بارډر ګوره زه خو وایم چې دا in 21st century کې موږ اوسو که نه داسې ولې نه کېږي لیټس سې چې دا بارډر لر شي دا پاکستان او افغانستان یو ځای شي از اټ پاسبل نه پاکستان او افغانستان خو ماته یو ځای نه نه ښکاري هسټاریکلی که مونږ د احمدشاه بابا افغانستان وګورو ګوره داسې چل دی چې د احمدشاه بابا افغانستان خو دا لاهور او کشمیر او جهلم و ګوره هغه میاوالي او دا جدا مونږ چې اوس هم خبره کوو که نه خپل دغه کې نو هغه چې هغه اول خو تاسو د دې خوا د پښتونخوا راټول کوي که نه هغه خو هم په لکیرو کې ایسو کې دغه د هغه راټول کړو که نه ټول هغه په کار دی یو سټپ وشو چې فاټه مرج شوه پکې هغه په کار دی چې نور هم مخکې لاړ شو هم تاسو قوم پرستو پښتنو مخالفت کوو نه ما خو مونږ کله نه دی کړی تاسو یاد کوم مونږ خو کله نه دی کړی ځکه چې پښتونخوا یو ده او یو به زه وایم چې ګوره 21st century کې بارډرز دا کانسپټ نه دی پکار دی چې اوپن خلک ځي راځي ساوث ایشیا چې کوم دی ټول ملکونو ته چې موږ دقسې ځو راځو دا بارډرز کانسپټ ختمې اوپن دغه پکار دا پکار دی دا خو دا به ډېر ګرانه ای ځکه چې یو سکیورټي سټیټ دا نشي سبا خو نیشن سټیټس دي که نه او دی نشي اکسپټ کولی ګورې زه پرسنلي نه دا تاجکستان هم نشي اکسپټ کولی چې بارډر کولو زمونږ د خو بیا هم د دونه سورې دي چې خلک پکې ځي راځي نه صرف سټریټیجیک اسټس دي نور خلک خو غریبانان صرف چې کوم د دوی خپل کسانی هغه ځي راځي نور څوک نه هغوی غریبانان خو دومره هیومیلیټ کېږي په دې دغه دا چې کوم بارډر پوینټس دي نو زما خپل خیال دا دی چې 21st century کې دا اوپن پکار دی ویزا لیس خو بد تا سره د افغانستان کارت دی ما سره پاکستان کارت دی بس ګرځه هلته کې لاړ شي راشه واپس او چې ته ټوپک نه اوچتې ته د لا اینډ اورډر دغه نه کې نو بس یو ار وزټینګ دی یو هیو ایوری رایټ ټو ټراول اراوند تاسو دا نه ګڼئ چې دا ایشوز چې کوم دی چې دا مونږ دې ته سینسټایزډ یو ډېر زیات لکه خاص کر زموږ پښتون نیشنلسټ یا پروګریسیو چې کوم دی د دې د وجې نه همې درک کړی ځکه چې افغانان مونږ نه ایکسپټ کړي ریالټي یې زمونږ او د خټک صاحب خبره دې طرف ته موومنټس شوي دي او دلته مونږ ریزسټنس ډېر زیات کړی دی او هغوی هلته کې چې کوم دی هغه ریزسټنس یا موومنټس هلته کې نه دي زمونږ هغه کیسه کوله خټک صاحب هم د پوډکاسټ کې چې یاره د دغه نه راواخلې پیر روخان نه راواخلې نو چې داسې راځي نو لکه د باچا خان بابا پورې چې کوم دی
مومنټس دا علاقه مختلف دغه کې پاتې زمونږ پښتانه آی غاړې ته داسې څه نشته دی چې هغوی هم لکه څه داسې ریلیجس یا ناشنلسټ نو زمونږ منځ کې ګورې دغه هم ډېر راغلی دی زمونږ نیچر کې د هغوی نیچر کې او دې نو اټ ځکه چې زمونږ دلته کې زه خو چې څومره ځله تللی یم ګوره زه خو د افغانستان ته چې دا د طالبانو اولنی حکومت هغه چې ختم شو آینه ایمیجیټلی تللی وم او کابل بالکل بد حال کې وای وخت کې بیا مې کابل وکته چې بیا نه ډیولپ شو ټوټلی فرق شو دغه شو خلک سکولونو ته تلل او دغه کېده نو ما خو چې کله تللی یم نو ډېره مینه یې راکړې ده ظاهره خبره ده ډېره جلال آباد نه کرده د مزاره پورې په لاره باندې تلې مرزه کې تا ته یو ځین دا پته نه لګېده چې یاره زه ګنې او ما ته بلکې اول ځل چې تلم نو لږ شانتې ډیفیکلټي وه چې زه دې ځم او ویزې لا اپلای کوم ما ته لګېده چې زه خپل کور ته ځم نو ما ته ویزه ولې پکار ده خو ویزه مې واغسته لاړم نو داسې نه ده چې هغوی بالکل هیټرډ دی یا دغه دی خفګانې کېدی شي ستمې وې هغه شاید نی پوره شوي د دلته خوا نه دغه نه هغه یو په سختو کې وخت تیر کړی نو هغه سختې چې کومه یې تېرې کړي دي او هغه سختې اړو ختمیږي نه سایکل اف وایلنس کنټینیوډ دی اوس هم دی که نه چې ښځو ته اټیک کې دې وخت دا وجه خو نه ده چې هغوی دا څنګه چې ما وختي یو خبره وکړه مې چې زه غلط یم په دې کې چې یاره هغوی د دې مومنټ سره یو پولیټیکل مومنټس نشته اوسه پورې پولیټیکل پارټۍ جوړې نه کړلې دا شته دی سیول سوسایټي ډېره کمزورې ده بغیر د ښځو نه علاوه چې کوم د سیول سوسایټي نشته دی د هغوی هغه چیلنجز ډیر زیات دي او دا هم یو چیلنج دی لکه ګوره زمونږ دلته کې اوس هلکان ناپاسېدل پی ټي ایم په نوم سره زما سره اختلاف سي ستا به اختلاف سي د بل به اختلاف سي خو اټ از اوس هم ایگزسټ کوي پولیټیکل تاسو ته بل کور فرض که تاسو بل کره نه ځمه تاسو رالی خپل انډیم تاسو جوړ کړو چې زمونږ د دې د سو چترۍ لاندې دغه شان دي زمونږ مدني ټولنه ده چېرته سټوډنټان دي چېرته تاجران دي چېرته وکیلان دي چېرته استادان دي چېرته صحافیان دي یو دغه دی هلته کې دا څیزونه نشته دي چې یاره په یو وخت کې بیا هغه د کار راشي نو هلته کې وایم چې وخت ورلوم ورکي باندې کنه چې مخکې هغوی کومه خپلو کې نه هغوی مخکې هم داسې پښتو کې سړی خبره کې مخکې مونږه کومه توره کړې ده نه خیر هغوی کې لکه تاسو په خپله ووایې چې د ټولو نه مخکې آیین هلته و او دغه و که او د هغې نه پسې څه وکړل بس نو مونږ دومره ججمنټل نشو کېدی او زه نه کېدل غواړم ځکه چې د ټولو خپل سچویشنز دي او پای سچویشن خو دا رښتیا خبره ده چې ډېر اپورچونټیز رالل او هغسې هغې کې په کار و چې پولیټیکل موومنټس شروع شوي هغه ونشلل په کار و چې د 20 کالو کې پولیټیکل څه ناڅه ګروپس جوړ شوي وو دغه شوي وو او هغه یې خپله دغه اوس مې دا شاکس ابزارب کړي دا به بالکل لکه دا پاکستان کې هم دا څه وشلل که او څومره مارشل لاس خراب رالل خو دا پولیټیکل پارټیز خلک اگزایل کې لاړل پولیټیکل پارټیز که نه وی که نه نو پاکستان به بیا ټوټې شوی دا خو بالکل د دی اوس هم ما ته لګي چې لکه دا پولیټیکل سیسټم چې دی دومره کمزوري کوي اړم دي که نه چې نو دا ګورې ښه دغه نه دی 18th امندمنټ که لږ یې چیړاو که یا دا مرج ډسټرکټس یې لږ نور وچیړه نو دا بیا د بنګلادیش سچویشن جوړیږي ته وګوره ډېر شاک ابزاربر ډېر لګېدلي دي چې هغې کې تا ته دغه درکړي پولیټیکل پروسس خو ډیبیټ کوي که دغه نه کومه جي د یو تپوس به درنه وکړم آی ډونټ نو چې لکه داسې 3 مومنټس زموږ د پښتنو دې وخت کې دغه یو خو اے ان پي ده چې پروګریسیو نېشنلسټ دغه دی یو انډیم دی ستاسو چې دا دغه یو پی ټي ایم دی واټ از د ډفرنس بټوین د 3 د دې په نېشنلزم کې د دې په اپروچ کې تاسو ته څه ښکاري ګورئ پی ټي ایم خو ځان ته نان پولیټیکل نان پارلیمنټري وایي هغوی خو موږ یو تحریک یو او موږ هغه چلو او هغې ممبرشپ چې کوم دی نو هغه د ټولو پولیټیکل پارټیز دی چې کوم کې ان ډي ایم ایم سپورټ کوي ان پی به امید نور جماعت اسلامي مشتاق صاحب دی پکې اوس ګرځي د پیپلز پارټي د پی ټي آی ورکې زیاته دغه کېده ځکه چې هغه بیانیه لګوي نو کیسه دا ده چې هغه خو وایي چې مونږه
آئینه قانون کې دنه کار کوو خو پارلیمنت نه منو لکه پارلیمنت نه منو ان ډي ایم چې کوم دی دا خو یو نوی پلیټفارم دی چې کوم خپله خبره کوي خو پولیټیکل پروسس دنه کوي او هغه پارلیمنت مني او سټریټس کې هم خپل چې کوم دغه دی کوي ریزسټنس لکه یو ریزسټنس پالیټکس کوي ANP خو یو لویه لیګسي ده ANP خو لکه مونږ دومره وړوکې کولی نشو ایون دو هغې کې اوس په ډېر چیلنجز دي د لیډرشپ او دغه خو دا څه موومنټس چې راوتي دي دا خو د هلته نه راوتي دي ټیک شو دا خو یو نرسري وه د ناشنلزم نن زه وایم چې پښتنو ته چې یو کلیر لاره د 100 کالو کې چا ښولې ده او باچا خان ښولې ده او په حق کې ایډیالوژي ټول Bacha Khan was not an ANP man. He was he was a subcontinental nationalist leader. He was a bigger leader than... He was much bigger. He was much bigger. دکه زه درته وایم چې he was a much خو پښتنو ته خو هغه یو لاره ښولې ده که بالکل او هغه لاره بیا پولیټیکل پروسس تھرو مخکې شوې ده که ګوره پولیټیکل که ناپو که ANP او که بلو هغه یې مخکې که ته نن کوم ناشنلست سره کښېنې نو هغه د باچا خان لاره به اکسپټ کړي نو ډېر پکې جماعت ته تللی دی ډېر پیپلز پارټۍ ته تللی ډېر مسلم لیګ ته تللی خو دا ده نرسري دا وه او د سټوډنټس هغه اول PSF جوړ شو او دغه شو نو زما خپل خیال دا دی چې دا ټول په خپل ځای کې ډسټینکټ دي او خپله خبره کوي او په کلکه کوي دی خپلو سره څه دغه نشته دی دی په کامن پوینټس یو ځای کېدی شي نو مونږ خپله کوشش کړی دی NDM چې د ناشنلست پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی نو هغه اول په یو پلیټفارم راولي چې کوم پارلیمنت تمزي سیاست هم کوي دی دغه کې او ریزسټنس هم کول غواړي چې هغې په یو څو پوینټس باندې یو ځای شي ډېر میټینګس خټک صاحب نورو مونږ ټولو کړي دي دغه کې دا یو لطیف لالا ژوندی ولا خدای دې وبخي هغه هم ډېر پکې کوششونه کړي خو دا ongoing process دی It's an ongoing process چې دا پښتون ناشنلست د ABC په خپل پالیټکس د خپل کوي د یو بل ته لکه څه د کانټرډکشنز هم زه نه ګورم او یو بل ته څه تھریټس هم زه نه ګورم دی ټول خبره سټرنګتن کوي د پښتون ناشنلزم او زما نظر کې دا ضروري دی چې موږ ټول په یو ټیبل راشو یو 2-3 پوینټس باندې اګري کو او پوینټس کافي ډېر ښه آرټیکولیټ شوي دي او هغه که څه موقع راشي ډېر زر به راشي چې هغه بیا پبلیک هم شي خو زما خپل خیال دا دی چې دا ټول چې کوم دي دا کمپلیمنټ کوي یو بل دا یو بل ته کمپلیمنټري لکه اوس عوامي نیشنل پارټي پښتونخوا ملي عوامي پارټي پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي نیشنل ډیموکریټک پارټي پښتون تحفظ موومنټ وغیرہ کنه بیا پکې قومي وطن پارټي هغه پښتون نیشنلست دغه کې پکې نو دا به ښه نه وه لکه ستاسو خبره بالکل ټیک ده چېرې دا هم ښه ده چې د مختلفو مورچو نه سړی لګیایي دوی دې ځای نه ډز کړي هغوی د هغه ځای نه او نور ایډیلز یو دي هغه د ټولو دا دي خو دا به ښه نه وه چېرې لکه که واقعي مونږ غواړو چېرې د پښتون د حقوقو تحفظ د هغه سیاسي او د هغه آئیني حقوق انشور کول او دا کم حالات چې دي په دې سیمه باندې دا تبې چې نیولې بلکې د دویمه چې د ملیریان هم سخته تبه کې د 13 کالو نه ده چې ده نو ښه به نه وه چې دوی ناست وي نو ناست خو په کار دی او یو کوشش کوو ګوره زما په خیال خو ضروري نه ده چې مونږ د خو کولیشنز خو یو ځای دغه کولی شي که نه ضروري نه دی یو لوز کولیشن دی چې بالکل او د دې کوشش یو ځل مخکې هم شوی و زما په خیال ډېر مخکې چې کله ورګه د هغې نوم مانه ایر شو خو ANP او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو ځای یو دغه جوړ کړی و یو دغه جوړ کړی او د هغې مانه اوس نوم ایریږي خو دا چې کوم کولیشن و هغه ویکن هله شو چې کله
پی کې میپ وې چې هغه الیکشن نه بایکاټ کوي وداوت 2010 کې وکړه داسې دغه زما په خیال د 2008 الیکشنز نه مخکې دا غي نه مخکې هغه مخکې قاضي صاحب دی او دی چې ټول وی چې هغه نه مخکې خبره و د نه ویکند شو هغه خو د دې ضرورت شته ده زما خپل نظر کې چې پښتانه کېږي او اوس خو داسې کار شوی دی کافي کار به وشو چې هغه پوینټس هم کلیر شوي دي چې په کوم پوینټس مونږ اګری کولی شو دغه کولی شو نو دا ګوره تربورولي خو نه ده دا خو سیاست دی موږ د خپل قوم دپاره کوو ځکه خو زه هم د ټرایبل مایند سیټ نه وتل پکار دي چې دا زما دغه دی او دا چې څوک مخکې څومره تیزه منډه وهلی شي نو هغه به زه به کیدی شي په روزم بل به ډېر تیز شي خو موږ د یو بل له لاس ورکو چې دی منزل یو پکار دی او دکه دی زه خو دکه هم چې په 21 سنچري کې پښتانه رایټ ټو لایف او خپل وسایلو باندې خپل اختیار غواړي اوس اځه مې مونږه لکه خبر خو خیر غټه کوو کنه پښتانه کې د خیالي لکه د دنیا بهترینه د دنیا او خيار د دنیا بهترین مولا ځان ته دا کریډټ مور کو چې اسلام بس په پښتنو کې دی په بل چا کې نشته دا به مونږ تاسو اوریدلی رب واو او کنه خو لکه دا مونږ هر یو شی مونږ ځان ته وایو کنه خو end of the day تاسو دا چې we just want life right to life ژوند زه چې کلو کې ګرځم د ماشومانو ځوانانو سره تاسو ته به وایم چې زه هغه ورځ ګدون ته لاړم دا فلډز ایریا ته هلته کې چې کوم بدحالي بدحالي و هلته کې دغه خلک لکه excluded دي from the development لکه دومره څومره ښکلې علاقه ده د نتیاګلي نه ښکلې بالکل ښایسته علاقه زیاته ښکلې خو ایکسکلود کړي دي دغه کړي دي ای بچو ته د تعلیم حق نه دی ملاو هلته کې ماته خلکو په دې حال کې چې هغوی په غمجنو ماته د هغوی یا کمیټه ممبر وایي چې زمونږ د جنکو پرایمري سکول خو شته دی خو های سکول نشته دی او ای لرې تاسو باید علاقې ته تللی رئیسه علاقه ده نو کې به څنګه تاسو تللی ځل دی کې خو ډېره مسلې وې د تلو دپاره رسېدلو دپاره لارې ټولې خرابې شوې نو هغې تاسو په خپله سوچ وکئ چې خلک ماشومان یې به څنګه د رئیسه علاقې کې ماشوم هم د پنځو لکه د 5th 6th کلاس والا به څنګه یوازې سکول یو لرې سکول ته ځي نو هغوی داسې سمپل ډیمانډز چې په دې وخت کې مونږ دا سمپل ډیمانډز کوو دغه نه نو دا به مونږ کله مخکې ځو نو هغوی دی وایي پښتون تعلیم نه غواړي جنکو دپاره دا د پښتنو کلچر نه دی عمران خان وویل چې دا خو د پښتنو کلچر دا ځکه د ګوډاګو بند کړي دي په افغانستان کې جنکو باندې تعلیم نو د پښتنو مینه شته دی خو تاسو ورله سکولونه ورکئ که تاسو انوایرمنټ ولا جوړ کړئ دغه وکړئ نو هم په دې نه خو دغه یوه ثوابې ده که په جنډۍ کې دا سکول ته ځي نو په ګدون کې به ولې نه ځي که په پنجپیر کې ځي نو په اسمیلا کې به ولې نه ځي خو ایون جنډۍ کې زه تاسو ته وایم چې ګوره یو سیټلمنټس اوس جوړ شوي دي نو د جنډۍ پرایمري سکول د ډېرو جنکو نه ډېر او هلکانو نه هم زه دې وخت ګوره زمونږ ماشومان چې که نه موږ به یوازې پرې نه دو چې هغه دومره لرې د سکول ته لاړ شي او دا واړه ماشومان دومره لرې 1 کیلومتر 2 کیلومتر واک کوي او سکول ته ځي تاسو هغوی له نه د سکول بس ارینجمنټ کوئ نه د دغه کوئ نو دا جنکی بیا جنرلی پیرنټس وایي چې دی د نه ځي ځکه چې ډېر لرې دی دغه دی دا به څنګه ځي هغوی نو په دې وخت دا ما ډسټرکټ کې موچت کړې ده خبره دغه کې خو دا حالات ثوابی کې کېږي چې ثوابی مونږ وو چې په دې سیز کې مونږ مخکې یو نو تاسو د بنو وزیرستان د دې حال شانګلې کوهستان تاسو کوهستان ته هم تللی وای کوهستان خو ډېر دغه بلکې ما په خپل دغه کې دا ویلي وو چې کوهستان کې ما یو ریسرچ هم کړی او بیا پس ته هغه چې کیس شوی و هغې کې هم تللی وم هلته کې خو که سکول شته دی نو ټیچره نشته ځکه چې ایجوکیشن شته نه نو آی لیول ته یو ټیچره لوکل رسېدلی نه ده نو موږ ورته دا ریکمنډیشن کړي چې تاسو خې د مانسیرې نه راولئ خو ایله اکوموډیشن سم کوئ خو ویمن ټیچرز راولئ ټرین ټیچرز راولئ چې هغوی هیلث ورکرز نشته دی هلته کې دومره د هیلث ایشوز دي دغه دي دقسې د تورغر دی اټ از کوایټ
دا لا په سمه کې دی. اوس ته سوچ کوئ چې وزیرستان ته او اورګزو ته او نو وزیرستان کې تیرا خو ته یو وډ ناٹ بلیو اټ دی وی نورث وزیرستان زالته کې خزو سره ملاو شم دومره برایټ زما سیاسي چې خبرې کېدلې نو خزو سره دی وی خزې نه پوهیږي خزو زیات سیاسي کوېسچنز تپوس وکړه بنسبت د سړو چې کوم په دغه کې هغه خو مصلحتونو ښکار شي کنه خزو ډېر ډایرکټ کوېسچنز کول ډېرې ښه کوېسچنز کول او ایجوکیشن حوالې سره بلکې زما خو بس سیشنز ماښام کې ځکه چې ما شپې تېرې کړې وې هلته کې کنه نو ماښام کې به چې کېناستو نو یو پوره هغه خلک هم خبر شوي وو نو نیبرهوډ به ټول ښځې رالې نو یو کمره چې کومه ما ته ملاو وه موږ به ټول کېناستو نو پای کې نو د پویټري دومره ښکلې موږ خو نیچرل ښځې چې کوم دی دا نو اټ واز دغه موږ خپل دا دومره لوی لکه موږ د وسایلو خبره کوو هیومن ریسورس نه غټ وسایل څه کېدی شي د ټولو نه غټ دی یو قوم وسایل خو هیومن دغه دی نو چې تا شاته پاتې کړي او تا بند کړي او بیا وایي چې لکه ښځې انسانان نه دي بلکې هغه رس بنو کې یو پاکې کلاو کړی د ښځو دپاره تاسو مولان ورپسې راپاسېد مولان راپاسېده او بیا دلته کې اسلام خبره نه کوي وایي چې د پښتنو دغه دی چې کور یا ښځه د ګور ده د کور ده یا د ګور ده نو هسې مونږ کې خپل هم کار ډېر دی نو دا ټرایبل دا د پیټریارکل ټرایبل مایند سیټ دی چې کوم به ختمول غواړي که نو ښځه نه دی ښځه چې کومه ده نو هغه چې ته شاته وتړې نو ستا دا قوم مخکې نځي دا افغانستان کې چې دا پوهېږي نه نو زه یم پوهېږي څنګه نه چې ته خو یې پرېږده چې بس نو دا افغانستان کې چې څه روان دي نو دوی په ښځو ولې اټاک شروع کړی ځکه چې که ښځې د شاته کړي دا قوم به شاته شي نو بیا به ته بیا اس کینن فاډر استعمالولی شي خشاک په شان دی تاسو دا خبره وکړه چې ښځې نه پوهېږي که نه زه درته یو کیسه کوم چې کله دا 18th امندمنټ دپاره کانسټیټیوشنل ریفارم کمیټي جوړه شله نو آی وخت کې ټولو پارټیانو ته سپیکر وویل چې خپل نامینیشنز راکړئ نو چې نامینیشنز راغله نو دا ټول پولیټیکل پارټیز کې پی 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 ده که پی ایم ایل ان ده دوی سر خو زیات نمبرز کېدی شو ای ټولو سړو نومونه ورکړل او چیرپرسن یې دغه جوړ شو څه ورته رضا رباني صاحب هیچا کوېسچن نه کړه چې دا خو تش سړي دي که نه او دا ټولو دغه کړي مونږ په یو کوکس شو د ویمنز کوکس آی کې مونږ په دې باندې ډېر ډیبیټ وکړو انټرنلی چې دا غلطه خبره آئین کې بدلون به راځي او 1/3 of the آئین یې بدل کړه دغه او دې کې به د ښځو اړو څه نمایندګي نه مونږ په پارلیمنټ کې په فلور پاسېدو تپوسونه وکړو دا خورشید شاه صاحب ویپ وکړه نو هغه ته چې مونږ وایي دا څنګه مونږ خو دا کمیټي نه شو منلی نو هغه مونږ ته وایي چې دا ځکه جوړه شوله چې ښځې نه پوهېږي ګپ یې لګوه ګپ خو یې لکه نو ما ورته چې سړي څومره پوهېږي سړي هم نه پوهېږي خو چې ورته موقع ورکړي نو پوهه به شي او دا اوس دا ښځې هغه ورځ مې افغانانو سره ګپ لګوم هم دا پښتانه د پېښور های کورټ چیف جسټس جوړېږي د های سپریم کورټ پښتانه لکه دا نورې خو په دې مته ولې به د افغانۍ ښځې د چا نه کمې دي نه او پاتې شوي دي ججانې او دغه دي پاتې شوي دلته ایرفورس پایلټانې جوړېږي دلته کې په فوج کې جرنیلان زموږ تاسو ثوابې نگار بالکل نو زه دا کوم چې ښځې خو چېرته موقع ملاو شوې ده ډېر اکسل نو دا بیا مونږ چیلنج کړ نه پس ما اسفندیار خان ته وویل چې دا خو کمیټي کې زه کېناستل غواړم او خیر دی زه به ایز ان ابزرور کېنم نو اسفندیار خان خټک صاحب ته وویل چې بس دغه ته رضا رباني صاحب نه تپوس وکړه که ټول ممبرز اګري کوي نو شي کین اټینډ on behalf of ANP as observer. چې بیا خبره وشله د ټولو نه تپوس وکړه رضا رباني صاحب او دغه وکړه نو ټولو اګري کړل خو بس یو پکې نو اګري کړی نو هغې نه پس I was asked to enter نو بیا زه as a substitute member رالم هغې نه پس لکه چې که یو ممبر به نو زه به تلم هغې نه پس هرې پارټۍ ښځې رالیږل شروع کړل
nominate کول شروع as an observer as substitute As members. substitute No, member. as substitute member you could make changes. بالکل بیا خو او کوي داسې کېدای او زه د پارټۍ په کمیټۍ کې وم هغه وخت کې د آئینی ریفارم کمیټي کې کنه نو I had done most of the work on it. نو زه دا وایم چې ښځو له موقع دی ورکوي نه او دا چې تاسو ور مه بندوئ نو هغوی به په خپله لاره تاسو نه هغوی څه دغه نه غواړي خو تاسو پرې ور مه بندوئ او چې لکه تاسو یې پرېږدئ نو دغه به کېږي خیر به ډېره مننه خو که تاسو څه ویل غواړئ نور داسې څه پاتې او ځکه زما خو چې دا جاري سره وساتم خو زه بیا به یو داسې چل دی چې دا خو حسن خان you know me for decades now. We know each other for decades. دا دی چې زموږ په خپلو کې دا بحث چلي زموږ به یو بل سره په دې مسلو باندې دا خبرې پکار دي پکار دي او په داسې ماحول کې چې لږ شانتې په کلاره ماحول او چې په کلاره ماحول یو بل مونږ چیلنج کوو نه دا د زستا خبره دې د پرون چې جواب ورکړم زموږ خو یو خو د مونږ دا ډېر د عجیبه کلچر زه ته دې دپاره اورم چې ورګه دا خبره دې غلطه وکړه دا ځای کې دره ونیسه دا به نه کوو که نه لکه خبره به کوو ګوره څه ځایونو کې به زه غلطه یم څه ځایونو کې به تاسو غلط یې مونږ خپل لکه انټرسټ هم دکه دی چې کوم جنګ ځپلی قوم زمونږ چې هغه یو ښه راز چې سبا له زمونږ دا بچي په دې در په در نی دې وخت تا سره روزګار نشته دی هلته کې کاروبار نشته بزنسز ټول بند دي د پښتونخوا دینو هغه نه ګوره ته یقین به نه کوئ نالی کوسې هم اوس اف ډبلیو کوي تاسو ما ته ووایئ چې کوم بزنس یې نه کوي نو هغه نور خلک به څه کوي نو نه ستا د بانک هم درته جوړ کړو بیکري شاپس هم درته جوړ کړل نه نو خو بیا د دا کوي او د سکیورټي به مونږ وکړو لکه اوس ګوره دا اوس خبره ده که نه چې هر څه خو کې خو ته نشي تللی دا به نورو ته هم پرېږدی که نه څه کارونه نو دلته خلکو نو چې خلک ستا روزګار نه لري بل دا دی یو اصل خبره دا هم ده که نه دوی ته ور ایکسپوژر هم نه دی پکار که نه ملیټري آفیسرز نیډ ټو بی انساید د کنټونمنټ چې څونه بهر راځي نو بیا یو هاو ټو دا کرټیزم به بیا برداشت کوي چې سیاست ته راځي نو دا به کېږي بیا چې پبلک فګر کېږي که نه بعضې ټایم کې خلک تا ته به وایي ما ته وایي چېرې تا پسې خلک خبرې کوي خلک خبرې ځکه کوي چې یو اره پبلیکلی نون فګر نو خلک په دې څوک په دې پوزه یادي څوک په دې غوږ یادي څوک په دې څه یادي او زه خو په خپله په دې باندې خوشحاله یم چې لکه زما په ویوز باندې کریټیسزم راځي زه څه ناڅه به سمه خبره کوم که ټولو ما ته کلاپینګ کو نو زه به ورېډ وم چې دا زه څه کوم دا خو زه غلطه شوې یم لاره مې غلطه کړې ډېره مننه جي بیا به کینو که خیر نورې خبرې به وکړو ډېره